ارشاد پاده وای چې ستا بیلتون مې خراب نه کي د پسرلي روژې مې نه خرابوي نه. ډېر ښه حد دې پکې. السلام علیکم، زه یم سلمان خان. امید کوم چې تاسو ټول بخیر. ما وی چې د دې ننني ولاګ شروع کړو، زموږ سره اوسئ. ملګرو اوس پټي طرف ته راووتم، هېڅوک هم نه دي پاڅېدلي او پاو کم 10 بجې دي د ورځې او څوک نه ښکاري. نو اوس ځم اخوا ګودا مې ولیدو پټي کې ناست دی په خپلې کورسۍ باندې او د هغه چې کوم فیورټ ځای دی په هغې باندې ناست دی. اوس ځم هغه خواله به پکې ځو. زموږ سره اوسئ ملګرو. تاسو لیدلی شئ دا اوازونه پکې اورئ د مرغو ده، د اوبو پکې لږ لږ شړلاری راځي او هر څه خاموشي وي. دا پکې مزه کوي. دا ګودا خواله رالو. خیر دی الحمدلله. ګودا تاسو ښه یې؟ ناست یې؟ څوک نه دي پاڅېدلي؟ ما څوک نه دي پاڅېدلي؟ څوک به نه پاڅي، موږ خو هغه ټایم دی بس. خیر دی الحمدلله. تاسو ښه یې؟ خیر دی جي. او سوي ورسته پکې څه وایې؟ ښه څرنګې دغه خیبر د پسې راغلی و، هغه دې تپوس کوو او هغو سره میلاو شو پکې. میلاو شوې، پیسې راوړوی کوو او بره پټي روپۍ خو یا مخکې ورځو کې راوړئ. تېر شوي هسې راغلی و. نه تپوس یې کوو. تپوس یې کوو. نور ټیک ټاک خیر دی الحمدلله. ماحول انجوای کوئ؟ ماحول انجوای کوو. حالات چې کوم دی ډېر ښکلی دی. دغه سوانه دی د موسم اورې که نه. په خیر علي جي ښه. نو بس دغه حال دی. ګلونه چې کوم دی الیچې وغیره دا ګلونه وباسي. موسم ښکلی دی. موسم ښکلی دی او شینکی دی. شینکی دی ماشاءالله. ماشاءالله شینکی دی. ښه بس دغه دنیا ده. او والا ماله خو دا ډېر ښه دغه راکوي دا فیلینګ. پوه شوې، سړی پکې خوشحاله وي. دا د مرغو د چې نورې مسلې که شالې نه وي، روغ صحت او خیر وي. روغ صحت او خیر وي او څه مسلې نه وي. الحمدلله. او نو ښکلی دغه دی، دا موسم دی او ماحول هم ښکلی دی. نور بس دا ګودا ویو به تاسو ته ښایو مینهوالو چې مخامخ زموږ کورونه ښکاري، تاسو لیدی شئ. او دا ګیر چاپېره ښکلي ښکلي غرونه دي. دا سیسټم دی، تاسو لیدی شئ. ملګرو د دې مرغو د اوازونه څه دي اورئ تاسو که نه؟ د دې نه پته لګي چې موږ لکه امن پرسته خلک یو ماشاءالله. او څه ښکلي الوزي راولوزي، یوې ونې ته ځي او بلې ته ځي. ډېره مزه کوي. نه ښکاري په دې موبایل کې. څه قصه ده. ملګرو اوس د مانځه ټایم دی، ځو مانځه له. زما نه بلکې شوی دی لمونځ، لږه تبه راباندې وه او داسې څه یخ یخ شانتې راله کېدو، ګډوډ ومه. نو پروت وم، ما یې وسپاسم په دې چل کې رانه لمونځ وشو او اوس لیټ شوی یم، خو رالم مانځه له. والو دا پکې بخشیر دی. ویډیو نه کوې؟ ولې نه شي کولی؟ دا ده که نه بس. څنګه روژه څنګه ده؟ روژه بس روژه ښه ده، برابر ده، ښکلې روژه ده. ښکلې ده. ښه. او څه وږی که تږی یې؟ بس موسم برابر دی، نه وږي یو نه تږي یو. ښه. څه ته دې پکې زیات زړه کېږي داسې چې کله؟ یاره بس یو موسم جمع دی، لږ یخ دی که نه، چې وږي شو یو. ښه. دا وږي کېږي. څه سپیشل فرمایش پکې نشته؟ بس یاره بس یو څه به ووایو نو. ښه ده. او دا پواد به راته پکې یو شعر ډالۍ کوي؟ پواده ارشاد. ته څنګه شعر ډالۍ کومه یاره؟ دغه دی روژه ده او بخشیره پسرلی هم په روژه کې راغی. نو چې دی نو ګلونه کړلي نو وایي ارشاد پواده وایي چې ستا بیلتون مې خراب نه کي د پسرلي روژې مې نه خرابوي نه. ډېر ښه. مینهوالو تاسو کتی شئ چې مانځه په تلو کې یو شعر واورېدو او اوس په پکې وکړو مونځ او بیا د هغې نه پس به بیا ګورو. داسې مزداره یخه اوبه ده که نه، د پولي سړی وایي چې دا خوله مې پرې کېښوده ومې څښلې، سم کار مې وکړې. بس
الله پاک خو د دې د خاطره موافقې دا دونه یخ اوبه دي او لکه خیال دې دی موږ یې نسکو او د الله په یو حکم سره یې د ماښام اسکونو لکه خیال دې دی د دنیا کې که بچی دي دا بچی ستا صرف د دنیا پر ضد په کار راځي ستا دا بچی په آخرت کې به کار